عیسایانو ته وایي تاسو دا خپل بایبل منئ که نه، هندوانو ته وایي چې تاسو دا بګوان ګیتا چې دا منئ، یهودیانو ته وایي چې تاسو دا خپل تورات منئ که نه. لاړ شئ په دغه تورات کې وګورئ، لاړ شئ په دغه بایبل کې وګورئ، دا د هندوانو په سکرپچرز چې کوم دي کتابونه دیني هغه کې وګورئ. په دې بایبل کې لیکلي چې those women who does not cover their heads should shave it off. هغه ښځې چې خپل سرونه هغوی نه پټوي باید دا سرونه وخوري، دومره حده پورې دی. دې یهودیانو باره کې راځي چې دوی تورات کې دا خبره ده چې د دې د ویښتو مطلب دا ویښته باید بل کس ونه ګوري. خو دا خو ظالمان دي، همیشه لکه پخوا چې هغه د میانو په مسله کې دوکه کوله، دلته هم دوکه کوي. دوی داسې چل کوي چې خپل ویښته وخورئ، بیا سختګي ویګ واچوي، ویګ نه یا سختګي ویښته هغه واچوي، بیا هغې هم داسې بربنډ پرېښي. نو بیا خلکو ته وایي چې ګوره دا خو زما ویښته نه دي، دا خو هغه سختګي ویښته دي. نو موږ